السلام علیکم دوستانو، خان کلیک چینل کې درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په کالو سنبال یاست. دوستانو، مونږ غواړو چې تاسو ته د جنسي معلوماتو په اړه صحیح او خلاصه معلومات درکړو. مونږ هره ویډیو د ډیرو معلوماتو وروسته جوړو او خپروو یې. که تاسو هر څه سوال لرئ نو مونږ ته د اخلاقو په دایره کې کمنټ کولی شئ. د دې لپاره چې مونږ نور هم ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زمونږ د داد لپاره زمونږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. دوستانو، یو ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوو. د بکارت پرده چې د ښځې د شرمګاه په ځای کې یو نازک غلاب غوندې وي چې هغې ته د بکارت پرده وایي. زمونږ په ټولنه کې هغه ښځه پاکه ګڼل کیږي چې د بکارت پرده یې موجوده وي، خو دا یو غلط سوچ دی. د کردار پاکوالی د بکارت د پردې د موجودوالي یا نه موجودوالي نه ډیر مهم دی. د بکارت د پردې نه ډیر باید د ښځې کردار او چال چلن په نظر کې ونیول شي. کله چې خاوند او ښځه د واده په اولنۍ شپه کوروالی کوي نو که د ښځې نه څو قطرې وینه لاړه شي نو ډیره ښه ده، او که لاړه نه شي نو په ښځه هیڅکله د بدکارۍ شک مه کوئ، ځکه چې د ښځې د بدکارۍ پته د هغې د چال چلن نه هم لګیږي. که چیرته ښځه بدکاره وي نو د هغې چال چلن به هم خراب وي. د پیغلې جینۍ د بکارت پرده د کوروالي نه علاوه نورو څیزونو سره هم شکېدلی شي، لکه د جینۍ تر ډیرې مودې په کور پاتې کیدل او په پوخ عمر کې واده کول، میاشتنۍ بیماري ډیره راتلل، یا ټوپ وهلو سره هم دا پرده له منځه تللی شي، او یا یو اوږد مرض سره هم له منځه تللی شي. په همدې صورت کې که چیرته وینه رانه شي نو هیڅکله په ښځه د بدکارۍ شک مه کوئ، ځکه چې په یو مسلمانې ښځې د بدکارۍ تهمت لګول کبیره ګناه ده. له همدغسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ چې تاسو ته همدغسې په زړه پورې نور معلومات هم درکړو.